پر مخبزو زو زو زو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. درود او سلام دیوی د بشرت پرستر پیشوا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې. د قندهار د لوی قندهار د باعزت درنو مشرانو د قندهار ملي سوداګرو د قندهار مدني فعالانو د قندهار ځوانانو د ټولو درنو مشرانو او قدرمنو حاضرینو په اجازه در ټولو درنو معززینو په اجازه دا چې د وخت کمیله کبله او داسې د یو چا ګیله نه وسي د نومانو څخه ډاډه کومه بیا هم د ټولو درنو معززو مشرانو په اجازه اول غواړم د افغانستان د خصوصي سکتور یا د ټولو تجارانو په نمایندګي د افغانستان د عمومي وضعیت تجارتي وضعیت تاسو ته یو څه رڼا پر واچوم. عمومي وضعیت د تقریبا د 15 شپو یا د یوې میاشتې را په دې خوا څخه په ټول افغانستان کې تقریبا تجارتي وضعیت راکړه ورکړه، یعنی مهم شی چې صادرات دي د افغانستان څخه هر ورځ په سوونو موټران صادرات کیږي او واردات هم په نورمال ډول جریان لري. یو شی چې دوستانو ته معلومه ده هغه دا دی د خوښۍ ځای دا دی چې پخوا چې د هرات څخه در جلال آباد پورې موټر رسېدی، د تورغونډۍ څخه در بولدکه پورې او د بولدکه څخه در بدخشانه پورې، د شیرخانه څخه بیا تر کندهاره پورې پر ټولو لارو باندې موږ غیر نامسؤل وسلوال کسان درلودله چې زموږ موټران یې په یوه بانه په بلې بانه پیسې اخیستلې. لا یې هم دا ستونزه اوس ختمه ده. اوس تقریبا د هرات څخه در جلال آباد پورې پر موټر باندې غیر مسؤل کس یوه روپۍ هم نه اخیستي او زموږ دغه مصارفات صفر ته راغلي دي. د خوراکي موادو په محصول کې هم د اسلامي امارات د چارواکو د خوا څخه په پوره اطمینان سره کمبود راغلی دی، یعنی تقریبا د خوراکي موادو محصولونه کم سوي دي او په دغه شل ورځو کې د افغانستان ملي سوداګرو وکولی سوی چې ټولو خلکو ته په منظم ډول د خوراکي توکي ورسوي تر څو د خوراکي توکو د کمبود سره مخامخ نسو. یوه کوچنۍ ستونزه چې وه هغه دا وه چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر نرخ لوړ وختي چې د څو ورځو څخه چې زیاتر تجارتي مراکز تړلي وه لږ نرخونه لوړ سوله. ولله الحمد د 10 ورځو را په دې خوا څخه یا د 12 ورځو را په دې خوا د ټولو نرخونه شان تقریبا په سل کې په ډېرې فیصدي سره راکم سوي دي چې یوه ګونۍ وړه تقریبا په 2.5 وه او اوس تقریبا 17.5 ته راغلې ده. غوړي تقریبا 6 لیټره په 2.5 وه چې اوس په 2000 ته راټیټ سوي دي. یعنې دا هغه ښېګڼې دي چې زموږ په تجارت کې پر مخ راغلي دي. ولې هیله مو دا ده چې د تجارت د رونق دپاره کاروبار ته ډېر ضرورت دی چې باید ډېر کار وسي. زموږ خبرې د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره روانې دي څو څنګه وکولی سو د افغانستان په تجارت کې رونق پیدا سي. افغانستان باید یو روان تجارت ولري او حمایوي او پرمختللی صنعت ولري او ترانزیټي لارې هم باید فعاله وي. موږ یوه ترانزیټي لار چې اوس پیشنهاد سوې ده پخوا د ازبکستان څخه یا اوس د ازبکستان څخه یو موټر چې در بنګلادیش پورې ځي هغه کنیکټینګ یا هغه مشلول چې آسیای جنوبي و مرکزي آسیا سره لري تقریبا دا په 2 میاشت یا په 1 میاشت کې رسېدی. اوس به انشاءالله که چېرې دغه ترانزیټ پر د خواست شروع شي دا به تقریبا په 4 ساعته یا په 3 ورځې کې رسېږي چې دا به د افغانستان د خلکو لپاره هم کار پیدا کړي. بله مهمه موضوع موږ چې په کابل کې په اتاق تجارت کې وو تقریبا 3 ورځې دمخه چینایي غټه کمپنۍ د برق کمپنۍ حاضر سوې ده تقریبا چې د 300 میګاواټو په شاوخوا کې برق لومړی په کابل کې او بیا په ټولو ولایتو کې چې زموږ اولنی پیشنهاد هم د کندهار دپاره و چې باید په کندهار کې هم د برق ستونزه چې د صنایعو دپاره او د کندهار هم ولا ستونزه ده دا مو ورسره شریکه کړې ده چې دا هم ستاسو حضور ته در تقدیموم. دوهم امنیت واقعیت چې د آبادۍ لومړۍ خښته ده. که امنیت نه وي موږ هیڅ
نه کاروبار کولی سو نه پرمختللی اقتصاد ولرو. ښه امنیت ښه اقتصاد په منځ راوړي، ښه اقتصاد بیکاري له منځه وړي او د وطن پرمختیا رامخته کوي. زموږ ارزو دغه ده چې هر څونه چې په امنیت کې کوشش کیږي امنیت نور هم در دغه پیاوړی سي. زه مننه کوم د افغانستان د اسلامي امارت د کندهار د ځایي مسؤلینو څخه چې په هغه کې د کندهار ټول چارواکي راځي، که والي صاحب محترم دی، که قمانداني محترم امنیه ده، امیر صاحب امنیت دی، د ټولو څخه مننه کوم چې د کندهار په امنیت کې رغنده رول لوبولی دی. واقعا د کندهار امنیت مهم دی. کندهار د افغانستان هم په سیاسي لحاظ زړه دی، هم په تجارتي لحاظ زړه دی. کندهار امنیت تامین وي او تجارت تامین وي. زه فکر کوم چې موږ او تاسو کولی شو چې د ټول افغانستان لپاره هم تجارت او هم امنیت تامین کړو. نو کندهار د افغانستان د سیاست زړه دی. بیا مو هم مننه کوو د ټولو چارواکو څخه چې دغه هم زموږ امنیت ته توجه وکړي. یو دولت هغه وخت پیشرفت کولی شي چې دولت یې پر خپلو عوامو شفقت ولري او عوام هغه وخت پرمختګ کولی شي چې خپل دولت ته اخلاص ولري. تاسو وګورئ که په نور دنیا کې وګورئ حکومت او ملت سره همکاره دي. که د دواړو جانبه څخه همکاري نه هیڅ وخت نه یو ملت پرمختللی شي او نه حکومت پرمختللی. نو زما ارزو دغه ده چې د افغانستان ټول ملت خصوصا د کندهار ملت همکاري هم باید ډېر همکاري او اخلاص ورسره ولري او حکومت څخه مو دا توقع ده چې باید د خپل ملت سره شفقت ولري. که شفقت وي انشاءالله که دواړه دا سره یو ځای کړو د افغانستان او خصوصا د کندهار ولایت کې پرمختګونه ډېر راځي. د بانکونو مسله د دوستانو چې هغه هم ستاسو سره شریکومه. په څو راتلونکي کې زموږ د بانکو سره ډېر مجلسونه وسول. د بانکونو کارونه تقریبا پر مخ روان دي او هم په ډېر ژر کې به د بانکو دپاره طرحه جوړه سوې ده او شاید زموږ هغه اموال چې په کراچي کې بند دي چې د دې دپاره به انشاءالله ملي سوداګرو ته اطمینان ورکړو چې د دې دپاره به کار جوړه شي. زموږ ټوله مشکل چې دی د ټي ټي د نه انتقال مشکل چې دی دوستانو تاسو د پوره حوصلې څخه کار واخلئ. د ټي ټي مشکل یا زموږ د پیسو انتقال چې دی هغه زموږ په هغو زیرمو پورې اړه لري چې په خارج کې قید سوې ده. د دې زیرمو قیدېدل د دې ناوړه تاثیر زموږ پر اقتصاد باندې دی. که چیرې زموږ هغه پیسې چې په خارج کې قید دي هیڅوک دا حق نه لري چې د یو ملت شتمني کنګل کړي یا یې ور یخ کړي یا یې وګرځوي. نو لهذا زموږ ارزو دغه ده د ټولو هغو مملکتو څخه چې د افغانستان ملي شتمني چې هم IMF قید کړې ده او هم په جامعه جهاني کې قید ده زموږ د پرمختیایي پروژو. تاسو ګورئ دلته تقریبا په 100 پروژې په افغانستان کې وې چې زموږ سړکونه جوړېدل، بعضې شفاخانې جوړېدلې چې هغه د بانک جهاني د خوا څخه یا د نورو ډونر مؤسسات د خوا څخه هغه تمویل سوې وې. هغه پروژې د هغو پروژو پیسې ژر تر ژره باید ایله سي او د افغانستان د ملي خزانې په واک کې ورکول سي. که چیرې دا پیسې ازادې نه سي زه فکر کوم چې په افغانستان کې به اقتصادي غمیزې او د اقتصادي غمیزې پړه به د جامعه جهاني پر غاړه او د هغه چا پر غاړه به چې زموږ پیسې یې قید کړي دي. ارزو مې دغه ده چې زموږ دغه پیسې چې کنګل سوي دي په یو اواز به ټوله وایاست چې زموږ دغه پیسې باید د کنګل څخه راوباسي او زموږ دغه پیسې چې د افغانستان د ملت شتمني ده دا پیسې باید د بندیش څخه وباسي. ورونو دوستانو ټوله په یو اواز وایي چې د بندیش څخه باید وباسي. دا پیسې د بندیش څخه ټوله باید وباسي. زما دوه شیان چې ډېر مهم دي تقریبا د پیسو کنګل کېدل پر عام ولس باندې تاثیر ډېر دی. زه فکر کوم چې پر موږ باندې تقریبا هغه کانټینران چې په کراچي کې ولاړ دي د ورځې پر هر کانټینر باندې تقریبا در $200 در $150 باندې پر دې باندې جریمه راځي. د دې لپاره مو خاص دی چې د دې لپاره باید یو لار پیدا سي څو وکولی سو دغه مالونه چې زموږ بند دي دا باید ژر تر ژره رایله سي او راول سي. څلورمه موضوع چې ده هغه د هغو تجارانو څخه مو خاص دی چې په خارج کې دي، که څه د کندهار وي که د کندهار په د افغانستان د ټولو تجارانو خواهش وي چې بیرته افغانستان ته تشریف راوړي او هغه سرمایه ګزاري چې په خارج کې په افغانستان کې وکړي. هغه شی چې سهولت راغلی دی هغه امنیت دی. موږ ارزو دغه چې دغه امنیت چې په افغانستان کې دی د دغه امنیت څخه په مکمله توګه باید استفاده وشي او د امنیت پر هغه کې موږ کولی شو چې خپله سوداګري پر مخ بوځو. یو مو د ټولو عام ولس څخه خواهش دغه دی چې افغانۍ زموږ هویت دی
باید ټوله راکړه ورکړه موږ په افغانۍ وکړو. دې ته مو تاسې کوښښ وشي. دا هېڅ پرېکړه نه ده سوې د هېڅ ارګان د خوا څخه چې هر معامله چې هر څوک کوي دا په نورو خارجي پیسو، دا مطلق دا غلطه ده. زموږ ټوله راکړه ورکړه باید په افغانۍ وسي. ارزو مې دغه ده چې د خارجي کرنسي څخه هره کرنسي چې وي چې باید ډډه وسي، څو کاروبار په افغانیو رایج سي او د افغانیو رواجول یوازې د یوه سړي نه د ټولو افغانانو ګډه وظیفه ده چې د افغانیو په رایجولو کې په پوره کوښښ او کاروبار وکړي. د حکومت څخه مو ارزو دغه ده چې په مالیاتي سیستم کې یو پراخ بدلون راولي، څو مالیاتي سیستم د افغانستان د اقتصاد څرخ ګرځوي. هغه لوړې تعرفې چې کمرشکنه تعرفې وي د هغو په باره کې پوره احتیاط او کوښښ سره وکړي، چې افغانستان یو ترانزیټي مملکت دی او زموږ څخه نور مملکتونه مرکزي اسیا او ټول هغه زموږ څخه تمویلېږي. نو ارزو مې دغه ده چې په دې باره کې پوره کوښښ وکړي. او په آخر کې بیا هم د کندهار د ټولو چارواکو څخه، امنیتي چارواکو څخه په د زړه له کومې مننه کوم چې د کندهار په امنیت کې کوښښ کړی دی، خصوصا د ملي سوداګرو په خاص امنیت کې کوښښ کړی دی. که چیرې کوم سوداګر ته مشکل پیدا کیږي، کولی شي چې داسې د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د کندهار د سوداګرۍ د خونې سره په تماس کې شي او هغه وکولی شي ستاسې مشکل د امنیتي چارواکو پورې به ډېر ژر ورسوي. په آخر کې مې د کندهار د ولایت د مقام څخه ارزو دغه ده چې موږ باید یو اقتصادي ولایتي شورا ولرو چې دا باید په هفته کې جوړ شي یا په 15 ورځې کې جوړ شي. که چیرې دغه اقتصادي شورا موږ ولرو، موږ کولی شو هغه مشکلات چې موږ لرو موږ دا کولی شو چې ډېر ژر د مسؤلینو پورې ورسوي، یا هغه مسؤلین چې زموږ کار په باندې وي هغه هم پرې ناست وي چې دغه زموږ مشکل چې دی دا باید ژر تر ژره حل شي. زه په خپله د امنیت د یوه شګړه پرون پس له 5 کالو څخه په موټر کې در کندهار پورې رالم، یعنی د کابل څخه بیا در دغه ځای پورې زه و حاجي عبیدالله خان اکا و د شپې تقریبا د ماښام لمونځ په کابل کې وکړي، را رئیس ولو در دغه ځای پورې. یعنی امنیت واقعا یو لوی نعمت دی. در دغه ځای پورې څوک مو نه دی لیدلی چې یا درېدلی وي یا یې پوښتنه کړې وي. در کندهار پورې امنیت تامین و، ولې کوښښ وکړو چې موږ د امنیت تر څنګ باندې یو ښه اقتصاد ته هم ضرورت لرو. کوښښ زموږ باید دا وي چې خپل اقتصاد هم تامین کړو او هغه اقتصادي پروژې چې دلته شته د هغو باید حمایت وشي. که چیرې موږ اقتصادي پروژې تامین نه شي په افغانستان کې د بیکارۍ مشکلات راځي. دوهم، ټولو خارجي کارګران وي که هر څوک د حکومت څخه مو خواهش دی چې د کار زمینه ورته برابره کړي او خپلو ټولو سفارتخانو ته باید هدایت ورکړي چې د هغو د ویزو په مشکل کې، که انجینران وي که ډاکټران وي چې هر څوک راځي د هغو د ویزو په مشکل کې زموږ سره باید پراخه همکاري وکړي، څو دلته وکولی شو د هغو خارجي متخصصینو څخه موږ خپله تجربه واخلو او څو دلته د خلکو په خدمت کې وګرځېږو. خدای تعالی دې په افغانستان کې امن، سوکالي او ملي یووالی، اتفاق او اتحاد راولي. خدای تعالی دې نور په افغانستان کې جنگ نه تکراروي. د جنگ څخه موږ او تاسو ټول ستړي یو. نور د کونډیانو څخه هم د افغانستان خلک نور بس دي، د یتیمانو څخه هم بس دي. خدای تعالی دې دغه ټولو وزله وکړي. خدای تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت را په نصیب کړي. خدای تعالی دې موږ ته ټوله بیا د غم څخه وساتي. خدای تعالی دې زموږ او د حکومت په مابینځ کې پوره اخلاص لکه اوس چې موجود دی دا چې خدای تعالی قایم ولري. اسلامي امارت کامیاب شو و چې د هغه د ساتلو لپاره د افغانستان ټول ولس په دې کې ژمن دی چې دا وساتي. د دې پس دا ساتل یوازې د یوه فرد وظیفه نه ده، دا د افغانستان د ټولو خلکو وظیفه ده، خصوصا د لوی کندهار چې تقریبا در ډېر ځایه پورې په لوی کندهار د دې ویاړ لري. ارزو مې دغه ده چې ټوله باید په دې کې پوره همکاري ورسره وکړو. د امنیت په برخه کې باید ټینګ کوښښ وکړو. که موږ ښه امنیت ولرو، ښه اقتصاد ولرو. ښه اقتصاد موږ ته ښه ژوند را په برخه کې وي، د بیکارۍ، د سرمایه ګزارۍ، د ټولو شیانو زمینه موږ ته برابروي. بیا هم د زړه له کومې له هغو دوستانو څخه چې د امنیت په برخه کې زموږ سره همکاري کړې ده او کوښښ کوي، زه د زړه له کومې مننه ځای کوم. خصوصا د امیر صاحب امنیت څخه، د قومندانۍ څخه، د ټولو دوستانو څخه د زړه له کومې کوم. خدای تعالی مو آباد لره، کامیاب اوسئ، په عزت اوسئ. خدای تعالی مو د غم وساته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېره مننه، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو درنو علماو، مشرانو، د امارات د نوي حکومت غړو، کدلي او حاضرینو د مجلس، د حکومت
هر رقم حکومت چې درې اساسي وظیفې لري. اول امنیت دی، دوم عدالت دی، او دریم د خلکو د اقتصادي ژوند سمون دی. دا درې وظیفې چې په اسانه ډول سره اجرا سي یو ملک جوړیږي. په اولو دوو وظیفو کې زه د افغانستان اسلامي امارت کامیابه بولم، امنیت او عدالت. امنیت تاسو وینئ موږ په خپله پاینوي مینې کې په ښار کې ډېر ارام او عدالت سرعت لري. دا ډېر مهمه ده. یو موضوع که یو جنجال یې د اسلامي امارت دا ډېر یو بهترین کار ولي چې ژر فیصله کړي. په اقتصادي مسایلو کې افغانستان اوس نه دا 300 کاله مشکل درلود او زموږ خلک تاسو پوهېږئ دا دلته چې ناست یاست ولاکه پیسې لرئ، چې په کور کې چې خپلوان یې ولاکې لري، بزګر دې ولاکه هېڅ پیسې شی نشته. دا کېدای شي چې موږ د اقتصادي نقطې نظر ته ځان جوړ کړو. بلې بیخي کېدای شي. زما خواهش د اسلامي امارات څخه دا دی چې د اقتصادي کړنلاره تعیین کړي. په دې کړنلارې په چوکاټ کې موږ کار وکړو. د دې کړنلارې د باندې باید کار ونه سي، حکومت باید ونه کړي. هغه چیز دی موږ نشو کولی چې خپله بودیجه د خپل ملت څخه حاصل کړو او عواید حاصل کړو او زموږ ملت او حکومت اړ نه یې خارجیانو ته، بلې دا امکان لري. موږ باید په اقتصادي لاره کې هغه کار وکړو چې دوبۍ یې کوي. زما نظر دا دی چې اسلامي امارت دی دا خلک چې په اقتصاد پوهېږي یو ټیم را جوړ کړي او دې ته دې لار وسنجي چې څنګه موږ خپل د مصارفو پیسې په خپله په افغانستان کې جوړولی شو. او دا 100% زه درته وایم دا امکان یې شته. حتی تر خپلې مصارفو شاید ډېر پیسې په خپل مملکت کې د خپلو فعالیتو څخه لاسته راوړي. زه یو څو مثال درکوم. هغه څوک چې دوبۍ ته تللی دی، د دوبۍ حکومت چی شي لري؟ مالیه نشته. ته چې هر څونه ګټه وکړې مالیه نه درڅه اخلي. اما یو 4-5 ډېر اساسي شیان یې په لاس کې نیولي دي. د تلیفون عواید د دوبۍ د حکومت دي، د برق عواید د دوبۍ د حکومت دي، د اوبو عواید د حکومت دي، د تیلو د سوخت مواد چې دي د دې ټول عواید د حکومت دي. ګمرک ډېر ساده دی، 4% محصول درته اخلي. که طلا راوړې که پوچې پر دې به هر شي چې راوړې دا نشته چې دا داسې دی دا داسې دی دا داسې. او بل دغه مالیات پر عایداتو چې اوس د افغانستان خلک په دې پوهېږي، دی په دا 20 کاله سر په خلاصوي دي. دا دې فقط د شریعت مطابق عشر او زکات دي، بس خلاص. که فابریکه لري که زراعت لري، په صدر کې د اسلام فابریکې نه وي نو هر شي چې 10% ورکړه د شریعت په حساب، دا دونه عواید به امارات ته راوړي چې دوی به بالا چاته دا ضرورت نه دی چې ورته یو څه کومک راسره وکړي. او دا کار ډېر کېدو. بله موضوع دا بانکو ده. خارجیان حق نه لري چې د افغانستان د ملت پیسې کنګل کې بندېږي. موږ پر خارجیانو باندې غږ کوو چې د افغانستان د خلکو پیسې بیرته افغانستان بانک ته ورکړي. افغانستان بانک به د خپلو بانکو سره کار کوي، دا پیسې به تجارتو دې ته ورسي، دا اوس بنده عربه به بیرته پر څرخ راسي. ما په خپله په ایډوبینې کې دا د اوس 2 میاشتې پوره کېږي
سوه کارګر لرو معاش مو نه دی ورکړی دا ډېر تاثیرات لري اول دا خلک بچی شي گزاره وکړي دوم چې دوی مصارف ونه کړي دکانداران څنګه وکړي نور خلک څنګه وکړي نو موږ د دنیا څخه خواهش دا دی چې دوی د افغانستان د ملت پیسې ازادي کړي او بیرته د افغانستان بانک ته ورکړي ډېره مننه ستاسو ته توجه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خدای دی وکي چې سره پوسو د نور خلکو خبرې مسمو نه اورېدې محترمو لله الحمد الله جل جلاله نن په یو داسې په 21 کال کې آن دلته د ځینو ځوانانو عمرونه به شاید تر دې مشران وه په 21 کال کې نن په یو داسې غونډه کې سره رایوځای یو چې هر هغه څوک د هر اړخه د هر شکل سره چې تعلق لري هغه ټول سره یو ځای مخکې د دغسې خلکو یو ځای کات ناممکن و دا ځکه الله جل جلاله موږ ته یو داسې نظام راکړي چې موږ د الله د حکم د تطبیق اړخ ته راوبللو الله جل جلاله فرمایي ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون دغه ستاسو امت یو امت دی ټول یو امت دی او زه ستاسو رب یم زما عبادت وکړئ خلاص اوس چې هر څوک هغه ارزښتونه هغه څه چې د اسلام وحدت تأمینوي او تضمینوي هغه د مؤمنانو تر مابین یو څو مشترک امور دي د دغه مشترک امورو په جریان کې د دغه مشترک امورو په تطبیق کې مؤمنان په یو امت کې جمع کېدلی شي هغه د یووالي ټکي دي چې مؤمنان پر هغه باندې ټول امت مسلمه پر هغه باندې یووالی لري او د دوی په اسلام کې د دخول دپاره د دغه شرایطو موجودیت لازم دی کله چې مؤمنانو کې دا راله اسلامی نظام به هم استحکام پیدا کړي اسلامی نظام به جریان پیدا کړي د کم امنیت چې د مخکني ورونو تایید کاوه چې شایسته امنیت دی دغه امنیت به جریان پیدا کړي کومه لاسته راوړنه چې خلک په مال کې لکه حاجي صاحب محترم اول حاجي صاحب تجار چې وویل چې کاروبار وده کړی موږ د هغه غیر مسؤل وسلوالو سره په امن کې سوي دا به جریان پیدا کړي دا حالت پیدا کېدلی سي چې موږ اسلامي نظام د استحکام دپاره موږ رابډ وهو دغه اسلامي نظام پر پښو باندې د هر چا د وس موافق ودرو کله چې مؤمنان راولاړ شي په خپل یووالي کې د یووالي په ټکي کې په کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله کې سره شریکان سوه داخل سو دغه د مؤمنانو د امت مسلمه د عقیدې وحدت و یووالی ګوره اسلامی نظام یا اسلام
هغه د 50 شیانو څخه جوړ دی. 15 شیان دي چې هغه اسلامي نظام پر هغوی اسلامي یعنی اسلام پر دا 15 امورو باندې ولاړ دی. په هغوی کې یو عقاید دي، یو پکې عبادات دي، یو پکې معاملات دي، یو پکې اخلاق دي او بل پکې تهذیب دی. لومړنی د مؤمنانو دپاره دخول په اسلام کې فرمانبرداري دا ده چې په کلمه طیبه کې داخل شو. کله چې دخول د کلمې طیبې رالی دا یو وحدت د مؤمنانو ټول رالی. اوس که هر څوک کلمه طیبې ته فرمانبردار نه هغه پر ځان باندې جاری کړی نه هغه د اسلام دغه اسلام د دغه ستر نعمت څخه بې برخې دی. دویم د مؤمنانو یوالی د عبادت یوالی دی. هغه معلوم کی رب چې موږ پر هغوی باندې ایمان دی، هغه معلوم کی رب چې موږ د هغه طرف ته ټولو انبیاو بللی یو. هغه د دغه عقیدې تعلیم را کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خبره خلاصه. د ځینو مؤمنانو سره ما درته وویل مجلس کې به داسې خلک ناست وي چې د هغوی عمر تر دا تیر سوي نظام یعنی د طالبانو په مخکني امارت کې شاید د هغوی وجود نه و. اوس چې پیدا سوي وه په دا تیر سوي نظام کې د هغوی پر عقیده او د هغوی پر فکر باندې داسې کار سوی دی چې د اسلامي عقایدو د اسلامي عنعناتو اسلامي دودونو سره نواقف یې د هغه سره بلدیت نه لري، د هغه سره د دوی اشناوالی نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ژبه الله جل جلاله موږ ټول امت مسلمه د عبادت پر طرف باندې بللی دی چې تاسو الله جل جلاله وایي ما د عبادت لپاره پیدا کړي یاست. و بس اوس راسو دې ټکي ته ګوره، د انسان پیدا کېدل د انسان تخلیق اصلي مقصد همدا سو چې تاسو د الله عبادت وکړئ. څونه ستر کار سو د دغه ستر کار کلي و همدغه علماو ته الله جل جلاله په لاس کې ورکړی. انبیاوه کله چې د انبیاو خاتمه وسوه نو دا کلي راله وارثینو ته انبیاو ته راله چې دغه ستر خدمت د انسانیت د ژوند مقصد چې عبادت دی د هغه کلي الله جل جلاله علماو ته په لاس ورکړی ده. اوس دا به نو ډېره کم عقلي، دا به نو ډېر کم خام فکر وي چې دوی ووایي چې علما په حکومت باندې نه پوهېږي. دا ناممکنه ده ځکه په دنیا کې چې وګورې د ډېرې نوي کارو ایجاد همدغه خلفاو کړی دی. د ډېرې نوي کارو ایجادونه د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې سوي دي. انبیاو حتی پر اور باندې پر اوبو باندې پر هوا باندې حکومتونه کول هغه هم دا انبیاوه نه ساینسدانان. هر ساینسدان چې څه جوړ کړي هغه د دین څخه د دین اسلام څخه چې الله جل جلاله وایي ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. د همدغه دین څخه چې موږ نن په مأمور یو خو ځان مو متوجه کړی نه هغه وجه دا ده خلکو زموږ د دین څخه کار واخیستی موږ فقط پر ژبه باندې جاری کړی دی. اوس که چیرې مؤمن مسلمان ته وایي چې اوداسه کې څو فرایض دي، څو سنتیات دي، څو واجبات دي، شاید لږه در وشي. شاید درته ووایي چې ملا صاحب راځه راته ګوره زه به اودس کوم که غلط وراشه. زده کړي دي عملي کړي دي خو لیکن یاد کړي نه دي. هغوی خلکو په مقصد باندې سره د دې چې په قرآن واقف هم نه د قرآن لارویان هم نه دغه لارښود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارویان هم نه خو بیا هم دوی زموږ د دینه څخه دا کار اخیستی دی چې نن دوی په یو ډېر لوړ منزل کې د دنیایي خواهشاتو موافق پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چیرې مؤمنان تر کفارو په هر شي کې کم وي د ټول امت مسلمه غاړې بندې دي په هغه باندې.
که چیرې امت مسلمه انجینر ونه لري د امت مسلمه غاړې بندې دي، که چیرې امت مسلمه ډاکټر ونه لري د ټول امت مسلمه غاړې بندې دي. نو مؤمن مسلمان به تر کافر په هیڅ څه کې کم نه وي، هیڅ کم بت نه لري. دا چې موږ غاړه و دین ته نه یې ایښې، موږ د دین موافق ژوند نه کوو، ځکه مو حالت په دې حالت ته ورسېږي چې هیڅ مو هم د هیڅ چا سره برابر نه وي. دریم د سلوکو د عاداتو یووالی دی د مؤمنانو. امت مسلمه عادات و اخلاق پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله نمونه راستولی و ټول امت مسلمه ته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو د ژوند دپاره نمونه ده، هر څه پر دغه نمونه برابر کی کامیاب یاست، او که د دې نمونې څه مو علاوه وکړه بیا کامیابي نشته. خیاط ته چې کالي ورو ناپ ورکو یا یو جوړه کالي ورته کښېږدو د دې موافق یې جوړ کړه، که موافق نه وه حق د دې لرو چې ورته ووایو چې دا ته واغونده ماته نور راکړه، وایو که نه وایو؟ وایو. کله چې وایو نو الله جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمونه راستولې ده. څوک چې د دغه نمونې موافق ژوند وکړي الله جل جلاله به هغوی ته مغفرت کوي. چا چې موافق ژوند ونه کړي حق د شکایت نه لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا دین اسلام، حدیث مبارک چې مې درته ووایه، دا دین اسلام ټول کړی کړی دي، هر حکم یې هغه که روژې دي، که لمونځ دی، که حج دی، که زکات دی، که اخلاق دی، که معاملات دی، ټول کړی کړی د اسلام. په ټولو کې لومړنۍ کړی یې څه ده؟ اسلامي نظام دی. اوله کړی اسلامي نظام دی، اخرنۍ کړی یې لمونځ کول. که چیرې اوله کړی وشکېده نو خلک کوشش کوي د کړۍ د شکولو چې بله کړۍ وشکي، بله کړۍ وشکي، بله کړۍ وشکي. دا چې موږ ته الله جل جلاله یو داسې نعمت را نصیب کوي، اسلامي امارت یې پر موږ راوستی. الله تعالی دې زموږ د امیدونو دوا کړي. الله دې و دې امت مسلمه ته واسو توفیق ورکړي چې ویې ساتي. کچیری وان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم فان عذابی لشدید. که تاسو شکر ادا کی الله جل جلاله وای درته زیاتوم یې. د دې ډېر خلک په تشویش کې دي. ګورئ د افغانستان خلک څلور حصې ما په خپل فکر کې تقسیم کړي دي. یوه حصه د میاشتو په سر کې کار کوي د میاشتو په پای کې معاش اخلي. دوی حصې سهار ګټي ماښام یې خوري. څلورمه حصه یې دغه تجاران دکانداران دغه د کاروبار خلک دي چې د هغوی ګزاره روانه وي. دا نورو خلکو ټولو کارونه خراب دي، ټول په بغارو دي. خو زه وایم هېڅوک دې نه ناهیلی کېږي. د رزق وعده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. خلاص یو څوک کولی شي دا د ځان کمال وبولي چې ما مال پیدا کړی دی. په دغه ښار کې ډېر خلک ګرځي، اجي صاحب تعمیر جوړ کړی دی، بل څوک یې ولې نشي جوړولی؟ دا د ده کمال نه دی، دا د خدای ورکړه وه چې ورکړي. که چیرې موږ هر څوک ما بله ورځ د جمعې په ورځ دکاندارانو د ریډیانو والا ته وویل مال هر سړی مکلف دی چې د خپل وس موافق د اسلامي نظام د استحکام دپاره لستوڼې راټول کړي. ځکه دا موږ کلمه وویله، کله چې مو کلمه وویله دا نظام د طالبانو نه دی، دا اسلامي امارت د طالب نه دی، دا د مؤمن مسلمان دی. دا اسلامي نظام هر څوک چې په کلمه طیبه کې داخل وي د هغوی نظام دی. هر سړی د خپل وس موافق مکلف دی چې د دې نظام د استحکام دپاره پیسې ټولې کړي، لستوڼې راټول کړي، دا نظام پر پښو باندې ودروي. ریډۍ والا ته مې وویل مال که نور وس و توان نه لري، البته د
ښاروالۍ والا سره خدا کومک وکړي دا کچري خو دلته مه غورځوه دا ستا په اسلامي نظام کې خپله ونډه اخیستل دي تجار چې ما سرمایه باسي باید ویې نه باسي د خدای په خاطر دې دلته ولګي د دې اسلامي نظام د استحکام په خاطر دې دلته ولګي کله چې دلته ولګوله دی به هم آباد یو بل مسلمان به ورسره آباد ځوانان ولې د اسلامي نظامه څه تښتي ولې باید ولاړ سي دا په دوی ملامت نه دي دوی په دې ملامت نه دي دا 21 کاله کې د دوی په فکر کې داسې څه نه دي ورکول سوي چې تاسو طالب یو پرامن سړی دی طالب مینناک سړی دی اسلامي امارت خلکو ته پراخه غیږ لري دا هیڅ په ذهن کې چاته نه دی ورکول سوي غلط معرفي سوی دی کله چې غلط معرفي سو د هغه په نتیجه کې ځوانان تیښتې ته اړ دي باید څوک ونه تښتېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د الله جل جلاله قانون دغه د اسلام دپاره هر ملک هر ډله که کفار وي که مسلمانان وي د هغوی دپاره خپل مصادر او خپل هغه قانونونه ستا چې هغه د دنیا ژوند پر هغه باندې مخ ته وړي د افغانستان او د ټول امت مسلمه دپاره قانون قرآن او حدیث دی د دغه قرآن او د حدیث موافق طالبانو د ټولو خلکو سره عامه عفه اعلان کړې ده که د دې څه مخالفت وکړي د دغه عفې څه نو خدای ته به هم مسؤول وي احادیثو ته به هم مسؤول وي ما او تا ته به هم مسؤول وي موږ به د دې ګټې څه استفاده وکړو استفاده به مو دا وي چې دغه نظام پر پښو باندې ودرو کوشش وکړو چې الله راضي کړو د الله بندگان راضي کړو څومره چې مو وس و توان وي د هغه موافق به اسلامي نظام پر پښو درو ما ته پرچی راله نو الله تعالی دې ستاسو اورېدل او زموږ کول د خپلې رضا دپاره وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو د مخه تاسو ټول حاضر مجلس ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستره تحفه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حاضر مجلس کې دیني علماء کرام ملي تجاران قومي مشران ځوانان زموږ د مجلس ټول ګډونوال مطبوعات ستاسو د ټولو په اجازه نن خوشحاله یو چې د اسلامي امارت در حاکمیت لاندې خپل د کندهار سپین ږیري مشران ځوانان ټول سره راټول سوي یو او دا شانداره مراسم د اتفاق د اتحاد د وحدت د یووالي د وطن د مبادئ و ترقي د دین د حاکمیت لپاره غونډه کوو نو ستاسو ټولو دې مبارک دویم د اسلامي امارت د مشرتابه او ټولو څخه مننه کوو پر ودانۍ وایو چې عمومي اپه اعلان کړه د دغه اپې په نتیجه کې خدای پاک افغانستان کې سوله او امن راوستی د افغانستان ټولو مسلمانانو که په دولت کې وه که د اسلامي امارت خلک وه که عام ولس وه که سپین ږیري وه که تور ږیري وه که وړونه وه که خویندې وه او دغسې د نړۍ مسلمانانو ټولو په افغانستان کې سوله غوښته د دغې اپې په نتیجه کې خدای پاک سوله راوسته نو دا سوله یو لوی غټ لوی نعمت دی د سولې تعبیر ما به یو رقم کوي تا به بل رقم کوي او بل ډول به بل رقم کوي خو مهم شی دا دی چې سوله دا ده چې راله موږ شکر دی په دا یوه میاشت کې که ووایو زه فکر نه کوم چې موږ دې 100 کسه په جنګ باندې شهیدان ولرو نو دا لویه خبره ده خدای پاک دې دې ته اجر ورکړي خدای پاک دې په دې وطن کې سوله او امن ټینګ کړي دویمه خبره مو د دنیا ده یا دنیا ته ده چې موږ د افغانستان خلک اکثریت ولس د دغه اسلامي امارت یا دغه حکومت سره جوړ یو خوشحاله یو موږ سره پرېږدئ
تاسې پر اسلامي امارت یا د افغانستان پر حکومت باندې بندیزونه مه لګوئ، ستونزې او مشکلات مه جوړوئ. تاسې دا نه یاست دا مشکل امارت ته جوړوئ یا یې د طالبانو حکومت ته جوړوئ، یا د افغانستان و خلکو ته جوړوئ. نو موږ وایو د افغانستان خلکو باندې مشکل مه راولئ. زه په ډېر باور او اطمینان وایم د افغانستان اکثریت ولس د دغه امارت ملاتړ و حمایت کوي. د دغه حکومت غوښتونکي دي، ملاتړي دي، شاته یې ولاړ دي. دنیا سمه دا غوښتنه ده چې مشکلات ستونزې نه ورته جوړوي. دا باندې دې نه کوي چې دا مشمول حکومت نه دی. په یو اتیا چې کله موقته اداره راغله د یوې ولسوالۍ نیم حکومت و، ټول افغانستان بلې خواته و، په هغې کې په دا نیم حکومت کې یا په دا نیمه کابینه کې مهمې چوکۍ د یوې ولسوالۍ وي. نورې هغسې چې د هغو د خوښ ناچپه وي هغه پر ټول افغانستان تقسیم وي. د دنیا په هغه وخت کې نارې کړلې د افغانستان خلکو غوښتنه هم دا وه چې کابل کې دې بینالمللي قوه داخله وي، نور څوک نه داخلېږي. ټولې دنیا وتویله خو چا یې په کول ونه کړله. د هغه باوجود د حکومت خبره د هغسې وه چې باید یو ګډ حکومت د ټولو خلکو وي، د ټولو افغانانو وي. په هغه وخت به نه شوله، دنیا هغه وخت ولې دا پابشاري پر هغه حکومت باندې ونه کړله. دویمه خبره د ښځو خبره ده، د ښځو د حقوق خبره ده. په هغه وخت کې د موقتې کابینې په وخت کې په ګرده کابینه کې یوه د اقتصاد جامع وزیره ډاکټر سویلا وه، جېش کسه کابینه وه. یوه ښځه ډاکټر سویلا چې د اقتصاد جامع وزیره وه هغه پکې مقرره وه. کله چې انتقالي اداره جوړه شوله بیا دغسې د یوې ولسوالۍ حکومت تر ټولو ډېر، خو بیا دنیا غوږونه کاڼه واچول، د افغانانو غږ او خبرې ته غوږ به نه نیوي. بیا په دغه وخت کې د ښځو لپاره یوه سما ثمر وه چې د ښځو چارو ریاست یې جوړ کړي او یوه دغه سویلا اقتصاد جامع وزیره پاتې شوه. بیا د ښځو په ارتباط شی نه و. دنیا دغه نارې والې، مګر مشکل او ستونزه یې د افغانستان دغه وخت یا د حکومت سره یا د خلکو سره جوړه نه کړله. پیسې یې ورکړلې، تجارتونه یې ایله کړله، بندرونه یې ایله کړله، کومکونه یې راغله، خلکو ته حکومت په رسمیاتو وپېژندي. موږ اوس هم دا غواړو چې زموږ حکومت په رسمیاتو وپېژني. طالبانو حکومت یا د امارت حکومت پرېږدي، وخت ورکړي، موقت حکومت یې جوړ کړی دی چې دوی د خپلو وعدو ته پرېږدي چې دوی څه کوي. اوس خو یوه میاشت نه ده پوره سوې، تا بیا ټول افغانستان دي په یوه موټ یا په یوه دغه کې راوستلی دي، په یوه قبضه کې راوستلی دي. خلک حکومت یا ټول خلک دې پریشانه کړي دي. موږ دا ورته وایو چې دا د افغانستان خلک که تللی ډېر خلک تللی شوی. هغه کسان چې په افغانستان کې زړه نه غوښتي هغه ولاړه، نور هغه کسان چې دلته پاتې دي هغه دا یو وطن دی، دا یو خلک دي، دا یو حکومت دی، د دې څخه حمایت کوي. زه اول خپل ځان درته ښیم، زه بند نه یم راغلی، زه په هغه درځم تللی شوی، هر چیرې تللی شوی، مګر دا یو وطن و، د دې حکومت غوښتونکی وم. اوس هم سره همکار یو چې زموږ په وس کې څه وي او پاتې شو. د هغه خپل ځان مثال ورکوم ټولو افغانانو ته. ډېر داسې کسان تللی شوی، موږ په خپل طبیعت درته پاتې یو، دا مو وطن دی، درته به مو چې ژوند مو انشاءالله دلته به اوسېږو او د هغه مثال ورکوم چې ټول خلک به دغسې وي انشاءالله. نو هغه کسان چې په دې وطن کې زړه نه غوښتي هغه ولاړه ووتله، چې زړه یې غواړي هغه درته پاتې دي. دا و د حکومت سره جوړ دي. د دنیا سم بیا خواهش دا دی چې طالبان یا د طالبانو حکومت تر اوسه پورې پر قراره سوی نه دی. جنګي حالت تیر شو. پرون زه ورته دوه میوزې ته تللی وم، دوه میوزې امیر صاحب مې ولیدې، په لاسو کې سیخان و او په اسمانونه یې کول. دا چې زموږ داسې مسؤلین تر اوسه پورې په دغسې حالت کې دي، تر اوسه پورې موږ د پاتې یو د ختمو څخه نه یو خلاص شوي، تر اوسه پورې زموږ د ټپیانو، زخمیانو
ټپونه نه دي جوړ شوي په اسمانونه یې کېږي او موږ د دنیا دستي زموږ پر حکومت باندې فشار اچوي چې ته د عامه شمولي حکومت جوړ کړه، ته د ښځو حقوق ورکړه، ته پلانکۍ وکړه. طالبانو د دنیا سره ژمنه کړې ده، د افغانستان د خلکو سره یې ژمنه کړې ده، یوازې خپلې ژمنو ته پرېږدي چې د دوی بربایي کېږي که نه بربایي کېږي. اوس خو موږ دا وایو چې موږ ټوله پر یوه لار یو، د دنیا څخه دا خواهش ده چې خپل بندیزونه دې نه لګوي، د طالبانو حکومت یې په رسمیاتو وپېژني او د افغانستان خلک یې ورسره همکاره دي. زه نور نه غواړم ستاسو خبرې ستاسو وخت ونیسم، خپلې خبرې اوږدې کړم. ستاسو ټولو توجه څخه مننه او د دغه عظیم مجلس ګډونوالو څخه مننه کوم او د دغه غونډې جوړولو مولوي صاحبانو او تجارانو څخه مننه کوم او ستاسو د راتګ څخه مننه کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. په دې پرتمینه او عزتمنه غونډه کې ټولو ګډونوالو ته، علماء کرامو، قومي سپینږیرو مشرانو، ملي تجارانو، رسنیو او چا چې دا د غونډې ترتیب جوړ کړی وي، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر ټولو اول د اجنډا سره سم ټولو مسلمانانو، ټولو افغانانو، بیا کنداریانو ته چې ټوله انشاءالله تعالی په امید وو د دغه اسلامي امارت د کامیابی مبارکي ټولو حاضرینو ته وایم. دوهم د دغه امارت د محترم مشر شیخ صاحب دا پیرزوینه چې پر ټوله امت مسلمه افغانانو، هغه خلک چې په زاړه نظام کې وه، امنیتي کسان وه، نور وه، ټولو ته عمومي عفو وکړل. دا ډېره لویه مهرباني ده چې ویې کړله. موږ یې د دې ممنون یو، شکرګزاره یو چې په افغانستان کې د نورو وینو او د نورو بربادیو مخنیوی وسو. بل دغه امنیت چې اوس راغلی دی، د امنیتي مسؤلینو څخه بیا شکرګزاره یو چې په ښه طریقه یې امنیت ساتلی دی او د خلکو سره ډېره ښه وضع کوي. خو بیا هم وایو چې در دغه لا ډېره ښه وضع وکړي بیا به هم ډېره ښه وي. او بله خبره محترمینو وکړله چې اسلامي نظام، اسلامي حکومت د اسلامي امارت تر قیادت لاندې دا د مسلمانانو خوښ دي، مسلمانانو غوښتله. چا په ډاګه ولاړ وه، چا به د پردې لاندې کومکونه کړي، هغه هم معلوم دي. دا زموږ خواسته وه، دا زموږ نظام و، د دې نظام در شا موږ ولاړ یو. اما هغه خلک چې نن یا وطن پرېږدي یا ځي، و هغو ته زموږ دا خواست هم دی، عرض مو هم دی
چې محترمینو دا زموږ وطن دی، موږ ته اسلامي حکومت راغلی، نو موږ د اسلامي حکومت څخه ولې ځو؟ ولې نور ملکو ته ځو؟ باید چې نسو ولاړ، که د چا څه مسله یي هغه د اسلامي امارت سره په عرض و داد باندې حل کړي. د وطن پرېښول دا د وطن دپاره بربادي ده. ولې په دې کې نو بیا موږ ته شک پرېږي چې موږ اسلامي نظام موږ ته راغی، موږ د اسلامي نظام ته ځو. باید دا دی چې نسو ولاړو. ټولو ته مو دا خواست دی چې خپل وطن دی، خپل وطن به جوړوو، په خپل وطن کې به خواري کاږو، د دغه نظام سره به کومک کوو. ولې دې نظام خصوصا د کندهار رهبري اداره چې په سر کې والي صاحب، کومندان صاحب د کلي اردو نور ټول دي، موږ تاسو په سترګو ولیدله چې د کندهار سره ډېره خواري وکښله او ډېر کوشش یې دا وکړي چې نه کشت راسي، نه خون راسي، نه خرابۍ پیښ سي، نه ځایونه ونړېږي. په ډېر خواستو زاریو باندې په ډېر وخت باندې دې کامیابۍ ته الله ورسوله چې په کندهار کې هیڅ نه سوه پیښ. نو اوس دغه نظام په ملت پورې اړه لري، باید چې ملت یې در شا ودرېږي او هر خدمت ته حاضر سي. ولې دا اسلامي نظام دی او زموږ ستاسې د جهاد وخت څخه دغه غوښتنه وه چې موږ ته اسلامي نظام راسي. په دې کې بل هیڅ شی نشته، هر چا ته معلومه ده چې دا یو اسلامي نظام دی. او بل مې د دې مجلس د جوړونکو څخه دا خو ډېر ښه کار کړی دی چې دا مجلس یې جوړ کړي، دا ملت یې راټول کړي، دا آواز یې ورسوي. د دې سمې دا خواهش دی چې دغه مجلسونه جاري وساتي، پر دغه باندې بس نه کړي، حتی په ولسوالۍ کې یو مجلس داسې جوړ سي. د ملتو د نظام در مابین بالکل پرده وس نسته، دا به نور سره ټینګ سي. او د اسلامي نړۍ د سمودا خواست دی چې زموږ د نظام سره د ملل متحد په چوکاټ کې په کلکه مبارزه وکړي چې په رسمیت یې وپېژني، او هغه که نه دی خو دې وپېژني، هغه به هم مجبوره مکلف دې پېژني بیا. او کمې هغه پیسې چې کنګل سوي دي دا خو د افغانستان د ملت پیسې دي، دا خو د افغانستان د خلکو پیسې دي. زموږ خواهش د ملت متحده صدا دی چې زموږ سره دي، نو نور دا نه کوي چې موږ اسلامي حکومت راوستی دی، د هغه په مقابل کې زموږ سره ضد کوي. نظام خپله د یو مملکت او د یو ملت په خوښه راځي، د بل مملکت یا د بل چا په خوښه یو مملکت خپل حکومت نه جوړوي. په مملکت کې په حکومت کې لویه اربه چې ده هغه امنیت دی. امنیت یې راسي وګوري په ټوله نړۍ کې انشاءالله تعالی دغسې امنیت چې نن ستا په افغانستان کې یا په کندهار کې الحمدلله، بل ځای خو ما ته په خپل دغه نه معلومېږي فکر. او چې امنیت نه وي نو بیا چیش کېدلی شي چې په رسمیت وپېژني؟ اقتصاد کېدلی شي، تعلیم کېدلی شي، هیڅ شی نشي کېدلی. نو امنیت برابر دی. دنیا ته زموږ دا خبره ده د دغه سټیج څخه، خصوصا د لوی کندهار، بیا د ټول افغانستان هم دغه خبره ده چې زموږ مملکت په رسمیت وپېژندل سي او زموږ هغه کنګل سوي
پیسې د افغانانو ته ورکول سي موږ انشاءالله تعالی د اسلام د اصولو مطابق د امارت چلیږي نو دا خواهشات چې زموږ دي دا باید دا دی چې قانوني دي اسلامي دي زموږ سره ومنل سي نو دا به ډېره ښه وي د افغانانو دپاره ومن الله توفیق د ټولو مخکې د مجلس ګډونوالو ته نبوي تحفه السلام علیکم ورحمت الله وړاندې کوم تر سلام وروسته د مجلس ټولو ګډونوالو ته د بشپړې ازادۍ مبارکي وایم او خدای جل جلاله له حمد و ثنا وایم چې موږ تاسو ته په داسې حال کې هم ژوند راکړئ چې یو بشپړ اسلامي نظام حاکم دی مستقل نظام حاکم دی ازادي مو ترلاسه کړې ده دا زموږ تاسو د ټولو د ژوند یو ارمان و چې خدای پاک موږ تاسو ته په داسې حال کې ژوند راکړي موږ تاسو ژوندي یو چې موږ تاسو یو آزاد ملک یو نو الله جل جلاله وایي وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد دوستانو دا چې الله جل جلاله پر موږ تاسو باندې دومره لوی احسان وکړي موږ تاسو لیدل چې څه حالت و دا شل کاله پر افغانانو باندې څه حالت و امنیت چیرې و ژوند په څه حالت و دا د خدای څومره یو لویه مهرباني وسوه چې اوس په ټول افغانستان کې امن و امان دی ډاډمنه فضا ده که کلي ته ځې که ولسوالۍ ته ځې که غره ته ځې پر بیابان ځې هر چیرې چې امن و امان دی دا د خدای پاک یو لوی نعمت دی نو د دې لوی نعمت شکریه باید اول موږ د الله څخه ادا کړو بل د امارت څخه مننه و شکریه وکړو علیه السلام وایي هغه اصلي شکر شونکی هغه دی چې اول د خدای د مخلوق شکر ادا کوي وایي څوک چې د خدای د مخلوق شکر ادا نه کړي هغه د خدای شکر نشي ادا کولی نو د امارت شکر باید موږ تاسې پوره ادا کړو چې یو داسې ډاډمنه فضا یې په ټول افغانستان کې حاکمه کړل چې الحمدلله هېڅ مشکل اوس موږ تاسې نه لرو همداسې د امنیت تر څنګ یوه بله پیرزوینه الله جل جلاله په موږ تاسو باندې وکړله د امارت د ټولو مشرانو په زړه کې الله جل جلاله یو داسې ترحم ور واچوئ چې ټول ملت ته یې عفو وکړله موږ تاسو پوهېږو چې څه وسوه څه کارونه وسوه د هغه سره سره لله الحمد امارت مشرتابه ته الله جل جلاله دومره حوصله او صبر ورکړي چې ټول ولس ته یې عفو وکړله که قومندانان دي که والیان دي که وزیران دي که هر څه دي هر څه چې وه هغه یې تېر هېر وبلل د مابس راوتلی ورور یې چا ور وژلی هغه عفو ورته کوي هغه ورته هېڅ نه ورته وایي دا د خدای پاک یو لوی احسان دی نو د دې احسان د دې شکریه او د دې منندویي باید په موږ تاسو باندې فرض ده الحمدلله اوس د دې حالت څخه راوتلي یو چې د هېواد سرنوشت مو بل څوک د بل چا د خوا ټاکل کېږي الحمدلله اوس یو مستقل هېواد یو نړیوال بالخصوص امریکایانو ډېر کوشش کاوه چې دا جنگ ختم نسي هېواد مو د تجزیې خواته بوځي خو الحمدلله د هغوی خوبونه اوبو یوړل نه تجزیه سو نه خودبیني جنگ رامنځته سو ټول افغانستان کې امن و امان راغلی الله رب العزت له دې هم ډېر افغانانو دریم افتخار ترلاسه کوي په نړۍ کې هېڅ ملک دومره افتخارات نه دي ترلاسه کړي هغه دا چې یوازې د انګریزانو څخه ازادي واخیستل بیا یې د روسانو څخه ازادي واخیستل اوس یې دا دی د 48 ملکو چې په سر کې جابر امریکا و د 48 ملکو څخه یې ازادي واخیستل دا یو لوی نیکبختي ده یو لوی افتخار دی چې الله جل جلاله افغانانو ته وبخښي خو یوه شي ته باید متوجه اوسو چې انګریزان روسان امریکایان ټول کفار مو وایستل نظامي جګړه الحمدلله پای ته ورسېدل نظامي جګړه مو وګټل خو فکري جګړه لا پاته ده که څه هم وایي الناس علی دین ملوکهم خلق خو د حکمرانانو تابع وي در یو حده به تغییر راسي خو بیا هم ډېر کار ته شد ضرورت دی افکار تغییر سوي دي نوی نسل کار ته ضرورت لري
د اطلاعات او فرهنګ د وزارت او ریاستونو د خاصه د پوهنې د وزارت او ریاستونو د خاصه د لوړو زده کړو د وزارت او ریاستونو د خاصه باید د فکري جګړه چې د 20 کاله چلیدلې ده د هغې مخه ونیول سي د نوي نسل افکار تغیر سوي دي هغه باید بیرته ورغول سي په دې هکله باید ډېر کار وسي په دې هکله ډېر کار ته اړتیا ده علما متدین خلک ځوانان شاعران لیکوالان باید ټوله په دې هکله خپل مسؤلیت ادا کړي کومه فکري جګړه چې دا 20 کاله زموږ په ملک کې چلیدلې ده د سیمینارونو په نامه د ورکشاپونو په نامه د ځوانانو د ټولنو په نامه د ښځو د ټولنو په نامه د رنګارنګ پروژو په نامه چې دا فکري جګړه وچلېدل د نوي نسل افکار یې تغیر کړل د دغو فکرونو د بیا اعاده کولو دپاره د بیا جوړېدو دپاره ډېر کار ته ضرورت شته د نړیوالو څخه مو غوښتنه دا ده چې د افغانستان سره دې د پخوا په شان خپلو مرستو ته خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي الحمدلله اوس یو شفاف نظام رامنځته شوی دی شفاف اداره رامنځته شوې ده مرسته کوونکې ادارې کولی سي د هېواد هر کلي هر کور هرې منطقې ته رسیدګي وکړي نو باید اوس بشري مرستې پخوا خو امنیت برابر نه و یوازې په ښار کې هر څه چې به راتلل په کابل کې به غایب کېدل یا به د ښار په مرکز کې غایب کېدل اوس خو الحمدلله هر ځای ته رسیدګي کېږي نو مرسته کوونکي هېوادونه مرسته کوونکي سازمانونه باید اوس افغانستان ته زیاته توجه وکړي ولې اوس افغانستان هر وګړي ته مرسته رسېدلی شي په خاص ډول مو د پرمختللو هېوادو څخه د بډایه هېوادو څخه مو غوښتنه دا ده چې مرستې وکړي همداسې مو د ګاونډیو او منطقې د هېوادو څخه غوښتنه دا ده چې زموږ سره دوستانه او ګاونډیتوب وکړي د پاکستان ګاونډي هېواد څخه مو غوښتنه دا ده چې په سرحدي دروازه کې سهولت رامنځته کړي دلته د چمن په دروازه کې هېوادوال د ګڼې ګوڼې څخه د امله د سختو مشکلاتو سره مخ دي نو د ګاونډي هېواد پاکستان څخه مو دوستانه هیله ده زموږ ګاونډی هېواد دی هیلو خواهش مې دا دی چې په دې اړه اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو چې زموږ هېوادوال په اوښتو راوښتو کې په تکلیف نه شي همداسې د نورو ګاونډیانو د ایران څخه مو هیله دا ده چې د افغانستان سره په چلند کې نرمي راولي هلته د افغانانو سره ډېر بد چلند کېږي ایران تعصبي چلند کوي ایران بالخصوص د پښتنو سره تعصبي چلند کوي د تفرقې ته لمن وهي او په خاص ډول مو د هندوستان څخه مو لویه ګیله ده هندوستان دا 20 کاله د بشري مرستو پر ځای نظامي مداخله ډوله مرستې کولې هندي تیارو به زموږ پر هېوادوالو بمونه ورول پر ځای د دې چې موږ ته ډوډۍ راکړي زموږ پر هېوادوالو پر کلیو بانډو باندې به هندي تیارو بمونه ورول اوس هم د کندهار په نږدې ولسوالۍ ارغنداو ډنډ پنجوایي کې د هندي تیارو د بمونو ټوټې پرتې دي هلته هندوستان ته زموږ د ورغلو محصلینو افکار هم تغیر کوي په فکرو باندې هم هندوستان کار کوي د مدرسې او مکتب ترمنځ هندوستان کوښښ کوي چې تفرقه واچوي نو هیله مې دا ده چې نور د دې دښمنۍ څخه لاس واخلي زموږ سره بشري مرستې وکړي دوستانه روابط راسره وساتي موږ ډوډۍ ته ضرورت لرو موږ نظامي مرستې ضرورت نه لرو موږ فکري انحرافاتو ته ضرورت نه لرو زموږ سره دې د ډوډۍ کومک وکړي هغه فراریان چې اوس بیا د جنګ د مقاومت خبرې کوي چې کوم ګاونډي هېوادو ته تللي دي هندوستان ته تللي دي یا ترکیې ته تللي دي یا تاجکستان بل د هغو هېوادو څخه مو هیله ده چې نور زموږ په ملک کې مداخله مه کوئ کوم محصلین چې په فکري لحاظ منحرف شوي دي د افغانستان څخه خارج هېوادو ته تللي دي د خارج هېوادو بالخصوص د هندوستان څخه هیله دا ده چې په دې کې نور مداخله ونه کړي فکري لحاظ موږ محصلین تغیر نه کړي خپله دښمني چې کومه دښمني د نور ملکو سره لري هغه دښمني او هغه حریفي دي زموږ د لارې نه ترسره نه کوي هغه دوی پېژني نورې خپلې حریفي د هر چا سره کوي خو افغانان دي په مابین کې نه راښکلوي نړیوال دي هغه پیسې چې د افغانستان سره وعده کړي دي هغه د ولس په خاطر بیرته افغانستان ته حواله کړي په میلیاردونو ډالر اوس دوی بند اچولي دي بندیزونه یې لګولي دي باید هغه افغانستان ته حواله سي تر څو په ولس باندې مصرف سي ځکه نور په افغانستان کې جنګ ختم شوی دی
په افغانستان کې اوس بشري مرستو ته عاجله اړتیا ده د شرطونو پر ځای دي دوی مرستې وکړي مشروطه مرستې چې نور سره نه کوي ولس مو عاجلې مرستو ضرورت لري لوږه رامنځته شوې ده او بل ولس د اوسني نظام سره پوره ولاړ دی د ولس د خوښې نظام دی نو د نړیوالو څخه جدي غوښتنه ده چې د نظام سره کار وکړي اوسنی اسلامي امارت اوسنی نظام په رسمیت وپېژني ځکه دا نظام چې رامنځته شوی دی اول د الله په نصرت دوم د ولس په ملاتړ رامنځته شوی دی نړیوال زموږ په هېواد کې مداخله نه کوي نور انشاءالله به د ابد لپاره په هېواد کې جنګ ختم سو نه حق دې څو فراران نه حمایه کوي بدبختي او بې اتفاقي دې نه جوړوي د دوی دا هڅې نور نتیجه نه ورکوي انشاءالله د نړیوالو انشاءالله د نړیوالو سبیل خصوص د ملل متحد څخه مو دا غوښتنه ده چې د تېر نظام دا یوه خبره که متوجه سئ د نړیوالو ملل متحد څخه مو دا غوښتنه ده چې د تېر نظام هغه چارواکي چې خارج ته تښتېدلي دي او په میلیارډونو ډالر د ځانه سره وړي دي بالخصوص د مامورینو معاشات یې وړي دي دغه درېیم څلور میاشتې کېږي مامورینو معاشات نه دي اخیستي هغه تښتېدلو کسانو د ځانه سره پیسې وړي دي غلا کړي دي نو د نړیوال او ملل متحد څخه دا غوښتنه ده چې هغه نغدي پیسې او طلاوې چې دوی د ځانه سره وړي دي خارج ته وړي دي هغه یا بېرته افغانستان ته حواله سي تر څو چې مامورین بېچارهګانو معاش واخلي ملل متحد یې په خپل صلاحیت د انټرپول پولیسو په واسطه کېږي په کوم ترتیب کېږي د هغو په واسطه باید دا خلک بېرته مجبور سي چې هغه پیسې افغانستان ته حواله کړي څو د بېچاره مامورین مو خپل معاش واخلي اوس مو دا درې میاشتې کېږي ولس د دربدرۍ او د مشکلاتو سره مخ دی او هغه کسان چې د هېواد څخه تښتي د هغو څخه دا غوښتنه ده چې الحمدلله په هېواد کې عمومي عفو اعلان شوې ده امنیت موجود دی خپل هېواد کې که وچه ډوډۍ وي عزت وي کار به هم پیدا سي د دې څه مداخله او غوښتنه ده چې نور د خپل هېواد پرېنږدي خپل هېواد کې پاتې سي ستاسې توجه څخه یوه نړۍ مننه